د تضمین کیفیت او اعتبار ورکولو ریاست په هیواد کې د با کیفیته لوړو زده کړو پراختیا په موخه د لوړو زده کړو وزارت په چوکاټ کې په 1491 هجري شمسي کال کې رامنځته شو. دغه ریاست تحصیلي بنسټونو ته اکاډمیک اعتبار ورکوي او تر دې دمه د کیفیت لوړونې لپاره ډیر کار کړی دی. یاد ریاست د خپلو ټاکلو معیارونو په چوکاټ کې د تحصیلي بنسټونو علمي، اداري او د محصلانو چارې ارزوي. د تضمین کیفیت او اعتبار ورکولو رئیس استاد شاکر وحیدی د تضمین کیفیت نړیوالې پروسې او دغه ریاست د عمده فعالیتونو په اړه وایي. د تضمین کیفیت او اعتبار ورکولو پروسه چې دا یو نړیواله پروسه ده او دغه د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې په مختلفو شکلونو باندې تطبیقیږي او د دغه ادارې د رامنځته کولو هدف د لوړو زده کړو وزارت په چوکاټ کې د شته پوهنتونونو که هغه دولتي دي او که خصوصي دي د دغو پوهنتونونو معیاري کول او د معیار څخه اطمینان حاصلول دا د دغه ادارې د رامنځته کولو اصلي هدف او موخه وه. د تضمین کیفیت او اعتبار ورکولو اداره 11 اساسي معیارونه لري چې دا په نړۍ کې په مختلفو هیوادونو کې تعداد مختلف وي او همدغه راز موږ په افغانستان کې 11 اساسي معیارونه او 49 فرعي معیارونه لرو. د دغه معیارونو په نظر کې نیولو سره د پوهنتونونو ارزونه کیږي. د دې لپاره زموږ هغه د کار شیوه بیا داسې ده چې پوهنتونونه اول همدغه موجوده معیارونه چې موږ یې لرو او دا تدوین شوي دي، تایید شوي دي، دغه معیارونه په خپل پوهنتونونو کې دوی یو ځل تطبیقوي. د تطبیق نه یې موږ ته اطمینان راکوي. بیا د هغې نه وروسته موږ ته خپله درخواستي هم راکوي. موږ د دغې درخواستۍ د ارزونې په اساس باندې دلته بورډ لرو چې په بورډ کې بیا د دوی دا درخواستي اچول کیږي او د هغې ځای نه تاییدیږي. بیا موږ یو ټیم د مشورې لپاره موجوده پوهنتون ته ورلیږو یا مربوطه پوهنتون ته لیږو. د دوی د هغه راپور چې موږ ته راکړی دی د هغې راپور د په اړه باندې موږ اطمینان حاصلوو. کله چې هغه مطمئن شو چې دوی په دغه ټاکل شوو معیارونو لپاره کار کړی دی او دی هلته عملا تطبیق کړي دي، بیا موږ یو بل پروسه لرو چې هغې ته د بازنګرۍ پروسه موږ په خپلو اصطلاحاتو کې وایو. د هغې ټیم ورلیږو چې دوی ځي او د همدغه ټاکل شوو معیارونو په نظر کې نیولو سره د پوهنتون ارزونه کوي او د پوهنتون سرنوشت د مختلفو مرحلو لپاره، ځکه موږ دلته مختلفې مرحلې لرو، اوله مرحله، دویم او دریم مرحله او بیا له هغې څخه وروسته بیا د حفظ سند مرحله ده. د هغه مرحلو په نظر کې نیولو سره او د معیارونو په نظر کې نیولو سره دا پوهنتون ارزیابي کیږي او د ارزیابۍ په اساس باندې دوی سرنوشت ټاکل کیږي چې دغه پوهنتون کامیاب دی او یا کار ته ضرورت لري. په دغه ریاست عمده لاسته راوړنې چې په تیر کال کې موږ کومې لاسته راوړنې لرلې، لله الحمد هغه پلان چې موږ په تیر کال کې د مشرتابه له خوا نه تایید شوی و، په هغې کې موږ د ټولو زونونو لپاره چې د افغانستان د 7 زونونو په برخه کې د هر ټولو پوهنتونونو لپاره موږ د ورکشاپونو پلان نیولی و چې د همدغه معیارونو د وضاحت په خاطر باندې موږ لله الحمد هغه پلان تطبیق کړلو او په 7 زونونو کې زموږ ورکشاپونه تکمیل شوله. د دې ترڅنګ موږ د مشورې لپاره د 8 پوهنتونونو پلان جوړ کړی و چې 8 پوهنتونونو ته موږ په امارتي او خصوصي پوهنتونونو ته به موږ د معیارونو په نظر کې نیولو سره مشوره ورکوو چې هغه هم د هغې له جملې څخه 55 پوهنتونونه زموږ کاملا تکمیل شول او د مشورې پروسه هم د دوی سر ته ورسېدله. د دې ترڅنګ موږ د پوهنتونونو د ارزونې لپاره چې کوم پلان جوړ کړی و د هغې له جملې څخه موږ 14 پوهنتونونه په تیر کال کې ارزیابي کړله او لله الحمد هغې 14 پوهنتونونو له جملې څخه 14 پوهنتونونه په دې باندې موافق شول چې خپلې مختلفې مرحلې ترلاسه کړي او د کامیابۍ درجې ته ورسېدله. د دې ترڅنګ زموږ یو بل لویه لاسته راوړنه دا وه چې پخوا زموږ اصول دا و چې موږ به د یو پوهنتون یا یو د لوړو زده کړو مؤسسه یوازې د مؤسسې په کچه باندې موږ د دوی ارزونه کوله یا د نهاد په سطحه باندې به دغه معیارونه موږ هلته تطبیقول. اوس موږ د دې په خاطر چې یو نهاد کې کچیر یو ډپارټمنټ یا یو پوهنځی وغواړي چې انکشاف وکړي، نو موږ کولی شو چې د هغې لپاره مو یو ځانګړی امریت ایجاد کړو او هغه امریت په اساس باندې مو ځانګړي معیارونه ورته وټاکله چې د دغې معیارونو په اساس باندې کولی شو چې موږ یو ځانګړي ډپارټمنټ یا ځانګړي پوهنځي ته انکشاف ورکړو. دا زموږ د تیر کال هغه لاسته راوړنې وې او د دې روان کال لپاره چې کوم پلان موږ تایید شوی دی او د روان کال لپاره چې کومه پلان موږ لرو، ټول هغه پوهنتونونه چې پخوا دغې پروسې ته نه وو شامل شوي سږ کال مو په پلان کې نیولې چې د هغوی سره په ګډه کار وکړو او د تضمین کیفیت پروسو ته هغوی شامل کړو.
همدغه راز د نوي زموږ د لوړو زده کړو وزارت په چوکاټ کې چې دیني جامعات او تخصصات رامنځته شوي دي د هغوی دیني جامعات او تخصصات لپاره موږ ځانګړی پلان لرو چې هغوی په دغه پروسه کې موږ د اوس نه شامل کړو چې وروسته بیا د کومې کړنې چې دوی انجاموي چې هغه د کیفیت په لحاظ باندې موږ مطمئن وو او په اطمیناني شکل باندې مخ ته لاړ شو سره. همدغه راز د هغه پوهنتونونه چې د مرحلو لپاره آمادګي نیولې ده د هغوی د ارزونې په خاطر باندې او د بازنګرۍ په خاطر باندې موږ پلان لرو چې سږ کال د هغوی ارزونه او بازنګري وکړو. د تضمین کیفیت او اعتبار ورکولو ریاست تر دې مهاله 9 اماراتي او 8 خصوصي پوهنتونونو ته پوره اعتبار ورکړی. 9 اماراتي او 9 خصوصي پوهنتونونه د تضمین کیفیت په دویم، 11 اماراتي او همدارنګه 22 خصوصي تحصیلي بنسټونه په لومړي پړاو کې دي. د لوړو زده کړو وزارت د تضمین کیفیت او اعتبار ورکولو ریاست برحاله 3 امریتونه، 14 مدیریتونه او یو د تضمین کیفیت بورډ لري چې په ګډه د دغه ریاست کارونه پر مخ وړي.